د ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني یو نوی غږیز پیغام راغلی دی. ډاکټر صاحب ښاغلی غني وایي طالبان لوی اشتباه کوي او فکر یې غلط دی. ښاغلی غني وایي که طالبان داسې فکر کوي چې تل به یې ورسره ګاونډیان ولاړ وي، دغه کار اشتباه دی او فکر یې هم غلط دی. د ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني په وینا طالبان چې هر څه کوي وایي دې کړي، خو پر چا دې زر باور نه کوي. ډاکټر صاحب ښاغلي غني ویلي ده چې ګاونډیان یو څو ورځې په افغانستان کې خپلې ګټې ویني او ځانونه پرې خوندي ګڼي، نو غواړي چې تاسو سره خپلې اړیکې ښې کړي او د ورور غوندې وچلېږي. ښاغلي ولسمشر غني ویلي ما 15 کاله ولسمشري ترسره شوله او دغه دی چې اوس هم روانه ده. ما دومره وخت په افغانستان سیاسي مشرانو سره تیر کړ چې دوی به یو هم لا نه وي تیر کړی، نو زه چې ورته وایم چې نه کېږي ګاونډیان به تل تاسو سره نه ودرېږي، نو دوی دې هم باید ومني. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني د ژوند لاره پروګرامونو په لړ کې طالب واکمنانو ته په اشاره پرته له دې چې د هغوی نوم واخلي وایي د تقسیم په طرح هیڅوک مخته نشي تللی. ګاونډیان یا نور چې یو څو ورځې په افغانستان کې خپلې ګټې ویني ستاسو دوامداره اشتراکان نشي جوړېدلی. ولسمشر غني زیاتوي که فکر کوئ یا کېږي چې هر څه په انزاو کې کولی شئ نو بسم الله کړئ، او که ځان د نړیوال ټولنې غړي بولئ نو په دې معنا ده چې په انزاو کې دوام نشئ کولای. د ښاغلي غني په وینا یو ګډ روایت باید رامنځته شي تر څو ټول افغانان پرې راټول شي. ټول باید ژوند ته د مرګ ترجیح ورکړي، په ګډه او په عزت له یو بل سره ژوند کولی لاره پیل کړي، نو هله به افغانستان جوړ شي او مجرمون به پیدا شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا ښې چارې.